دا نو هغه څوک دي چې تقریبا کلونه وړاندې دوی نجونې وې څنګه دوی بس خفه نه یې ولې دا ګوره هر سړی بس خپل ملګري دوست بس خفه کېږي بیټسمین یې بالر چې بیټسمین چې بیټسمین نه که نه بیټسمین یاره او اوس په نجونو کې ستاسو نږدې ملګري چې ده که نه اوس هم ورسره ګرځېږي که نه ګرځېږي لږه مرسته وکړي خلک که نه دغه بعضې خبرې مې والله کې په خولې مې راځي که دا پلار دې تاسو ته د میک اپ چې سامان راوړو که نه نه تا اوس کوم نوم ښه ښکارېږي د جلۍ نوم ښه ښکارېږي که نه د هلکه ایا تاسو ما سره ګرځېدئ نه ولې بس هغې وخت کې جنکیان او اوس هلکان ټول سره ګرځي قدرمندو خوږو دوستانو مینوالو شاته پاتې شول ځوانان پس دې خوا راشئ که نه وعلیکم السلام تاسو دا ورته وایي ابوبکر صاحب او عمر جانه مخکې که چېرته 4 ورځې مخکې که نه زه دلته راغلی وې آیا تاسو د ما سره دلته ګرځېدئ که نه نه ګرځېدئ چې سره ګوره که فرض مثال 3 ورځې مخکې زه راغلی وې که نه د دې عملیات نه مخکې آیا تاسو ما سره ګرځېدئ نه ولې بس هغې وخت کې جنکیان او اوس هلکان ټول سره ګرځي صحیح او پلار مو بهر پرېښودی که نه پرېښودی بهر یې نه پرېښوست نه پرېښودی او ته ابوبکره نه وای پرېښوست نه پرېښودی او ستا چې دی ابوبکره که نه ستا نوم څه و مخکې وسیمه او ستا مخکې نوم څه و مروه وسیمه او مروه جانه بلکل او اوس نو مرجان او ابوبکر جان نو دیره کې خو چای خو به یي که نه چای را باندې څکئ ولې نه چای به در باندې مخکې خو داسې کار وکړه چا د مصرف هم نشو کولی که نه اوس به تاسو وګورو چې موږ باندې خرچه کوئ که نه یې کوئ مصرف را باندې کوئ ښه خرچه به در باندې ښه صحیح ده نو دیرې ته به لاړو څنګه خوښه ده بس لاړ به ځو راځئ دیرې ته لاړ شو راځه او بل دا راته ووایه که نه چې ځغاسته کې څنګه یې ځغاسته پېژنې ښه چې ځغاسته نه پېژنې موږ څه سره وکړو ښه ته څنګه لاندې لاندې ګورو خو ځه که نه ظالمه چېرته کښېنو ما ته خو لار وښیږه ما ته لار معلومه نه ده چای هم تیار دیره کېښودل شوی ده چېرته کښېنو مړه ابوبکره ګرمي ده لمر ته هم ولې کښېنې او که نه سوري ته هم کښېنوه چېرته کښېنو دلته به کښېنو صحیح ده زه لیدونکو تاسو ګورئ چې موږ دیرې ته راورسېدو او دیره کې به نو چای به هم څکو چای خو موږ تاسو رواج ده نه او که څومره تاسو چاته ښه ډوډۍ هر څه ورکړئ که نه او اخره کې چای ورنکړئ خفه کېږي درنه ابوبکر جان او عمر جان دواړه سره ناست دي او پخواني نومونه خو تاسو ته مخکې ما یاد کړل که نه نو دو سره به تفصیلي مرکه هم وکړو پلار سره به هم کپ شپ ولګو پلار جانې نو تاسو ګورئ چې موږ دپاره چای تیاروئ او ابوبکر پاس نیغ ناست دی او چای نه کوي پوه شو به چای تا اچولی ابوبکره تاسو په دې شانې کې ډېر تکړه اوسئ که نه نو لیدونکو یو څو شاټونه ګورو له شاټونو څخه وروسته بیا هم زموږ تفصیلي خپرونه دوام لري سره پاتې شئ
سلامونه نیکې هیلې احترامات پیرزوینې زما وطنه یوټیوب چینل قدرمندو درنو لیدونکو ستړي مشئ جوړ په خیر په دې هیله چې روغه جوړ اوسئ د صحت جامې پر تن ولرئ زه سراج الدین پژوا کې او تاسو نو د کیمرې پر سترګه باندې د پښتنو د عنعناتو او رسمونو رواجونو سره سم د هغوی عزت د هغوی نوم و نښان چې موږ ورته وایو دیره حجره او دیره نو دیره کې ناست یو بیا نو کټونه هم پکې پراته دي که نه نو داسې ګوري چې څنګ ته مې تقریبا یو څلور ځوانان ناست دي پوښتنه به دا پیدا کېږي چې دا څوک دي که نه سوشل میډیا کې به تاسو البته د تصویرونه یا د دې ویډیوګانې ځای دي کتلي دا نو دا څنګ ته مې دوه ځوانان او یو دا نو هغه څوک دي چې تقریبا کلونه وړاندې دوی نجونې وې خو اوس د الله جل جلاله په قدرتونو سره الله پاک څه وغواړي هغه کوي دوی نو د معایناتو د عملیات څخه وروسته د هلکانو په جنډر کې راځي که نه نو دوی سره مرکه به هم وکړو ګپ و شپ به هم ورسره ولګوو زموږ د چینل خپرونې اکثره تفریحي دي او دا چې تفریح برخه پکې ده نو څنګه کې مې مشر هم ناست دی دا نو دوی والد صاحب دی سلام علیکم ستړی مشر خیر الله په خپرونه سلام مشر وروره ښه په خیر یې ښه اوسئ په خیر راغلی وروره الله دې تاسو سره ښه وکړي په خیر راغلی ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسېږئ کور د ودان الله دې ښه آباد لره که تاسو دا ورته ووایئ چې د دغو دواړو کوچنیانو عمر څومره دی د دې ورورګله دا یو 14 کاله دی دا تا سره چې څنګ کې ناست یو دا ما سره چې د 12 کاله دی 12 کاله او بس دا دغسې مریضان دي او 4 کاله مخکې هلته موږ ته وویلې په فاطمه زهرا هسپتال کې ویل چې دغسې کار دی دی د هلکان دي دا وباسئ او دې ته د هلکانو جامې واغوندئ موږ ویلې چې بس دا هلکانو دا شرم دی چې عملیات هم نه دی شوی و وی باسو دا خو ډېره د شرم خبره ده بیا ویلې دغه به موږ ول عملیات 50,000 روپۍ په دې راځي موږ ویل موږ سره پیسې نشته او زه چې کله خدای پیدا کړي بس بیا به ورسره ګورو هغه الله تعالی بس دا کار الله روان که اوس که نه خو عملیاتونه یې اوس هم پاتې دي که نه چې راته وویل چې دا به بیا هم 15 تاریخ باندې د جدي بیا به یې راوړې کار پکې پاتې دی بیا وینې ټیسټ یې د ده واخیستلې دا که 2 میاشتې وروسته راووته هم تاسې به شکر وباسئ موږ ویل خیر دی 3 میاشتې وروسته دې راووځي خدای دې چې خدای دا جوړ کړي که نه عبدالرحمن چې دی د دم یو عملیات پاتې دی او دا غریب بلای هغه ورکو همداسې د الله د رضا دپاره وکړو چې بس 1 روپۍ کنې ما ورسره خبره کړې وه په پیسو باندې خو بیا یې ویلې چې وروره دا هر څه تاله ما د الله د رضا دپاره وکړل او مننه خوشحاله اوسئ د تا چې مخکې دوی نجونې وې دې نه علاوه ستاسو زامن شته که نشته زامن مې شته دی ورو 3 زامن مې دي 3 زامن مې دي او دې سره خو مې 6 لورګانې وې که نه 3 چې دي اوس 2 واده شوي دي یوه په کور کې ده وړوکې ده که نه او دا چې و بس دا الله تعالی له کار کړل اوس مې تقریبا ماشاءالله 6 زامن شو 3 مې لورګانې ماشاءالله ډېر ښه ډېر ښه الله دې ښه د آباد لره او لیدونکو دا خو ما سره ته چې دوی تقریبا یو 12 کاله او بل 14 کاله دوی د نجونو په جامه کې وګرځېدل او دا بل ځوان خو 2019 کال کې البته دوی هم تقریبا فکر کوم 22 کال د نجونو په جامه کې ګرځېدلي وو خو دوی هم د عملیات په کولو سره دوی بیا جوړ شول تا د هم ښه راغلاست ستړی مه شي وعلیکم السلام څنګه وروره ښه یې کلاره کلاري ده صحت مبارک دی څنګه دی ښه دی شکر الحمدلله بچیان دې څنګه دي بچیان مولا نشته دی اوس بچیان دې نشته دی دا خو چا ورته وویل 2 ښځې کړي دي او ماشاءالله یوه رامه بچیان دي نه ښځه مزه مې نشته دی ده ښه ښځه دې خو نشته دا مزه پکې لا شي راځه الله دې ښه لره څنګه واده خو به کوئ که نه کوئ ولې به نه کوم د خیره بس یو عملیات مې پاتې دی چې عملیات خدای پاک کامیاب کړي د خیره او بس د بېوسۍ نه پاتې یم عملیات خدای وکړي بس بیا به واده کوو صحیح صحیح ډېر ښه ډېر ښه دغه 2 ځوانانو ته به هم راشو دا چې مرکه به کوو پلار سره به هم خبرې کوو د ځوان سره به هم خبرې کوو او دغه دواړو سره به هم مرکه وکړو سلام ستړی مه شي وعلیکم السلام په خیر راغلی څنګه یې ځوانه شکر دی ځوان درته یم که ځوانه درته وایم بس یار سره راته ښه نه تا اوس کوم نوم ښه ښکارېږي د نجلۍ نوم ښه ښکارېږي که نه د هلکه د هلک
هلکه ښه دا چې تقریبا 14 کاله که نه ته د جلې په شکل وې که نه او اوس ماشاءالله نو د الله په فضل سره هلک شوی که نه مخکې ژوند ښه و که دا ښه دی بس مخکې مو ښه و بس د غریبۍ ژوند تېرېده او شکر په دې ساعت باندې ښه مطلب دا ده چې مخکې هم خوشحاله یې اوس هم خوشحاله یې که نه مخکې هم خوشحاله یم اوس هم خوشحاله خو دغه نارینه‌توب په دې ښیي که نه چکر یم سړی پکې وهلی شي بس هر ځای کې که نه بس غم و خادر هم تللی شي که نه او بل داسې بندیزونه هم زیات نه وي څنګه بس د هلکانو ژوند ښي بس بېغمه خپل او که نه داسې کور کې نو کرکټ هم نشي کولی والیبال هم نشي کولی هغه تشلو لوبه هم نشي کولی که نه نو څو تاسو ته موقع برابره شوه او په لوبه هم نه پوهېږئ فکر کومه نو پلارجان له به دې زویم چې یو بیټ او بال درته واخلي که نه او بېغمه بس لوبې کوي خوښ هم ده که نه خوښ هم ده صحیح ډېر ښه او نوم دې ستا عمر و که نه عمر مې نوم دی آفرین او د نوم څه و حضرت عمر او ابوبکر نو ابوبکر جانه څنګه یې ته ښه شکر دی خپله ښه خوشحاله اوسېږې څنګه یې زندګي دې څنګه تېرېږي ځوانه بس ښه ده ښه ده ښه ابوبکر صاحب دا راته ووایه چې د نجونې په لوبو کې د کومه لوبه زیاته خوښه وه بس کولو به کې کومه لوبه خوښه کومه لوبه خوښه نه وه نه چوندرې کول که نه دا ګوډۍ کول دغه به دې کیدای شي کولې نه هغه پلارجان دې ووایي دوی به اکثره وخت په دې ګوډیو باندې جنګ هم و همداسې ده که نه نه ده که نه ښه زه بالکل داسې دی چې ټوکه هم ورسره وکړه اکثره ماشومان چې دي که هلکان یې که نجونې لوبو په وخت کې جنګ وکړي وروسته بیا سره بیا په خوله یې بیا نو د دوی ماشومان ترمنځ حسد او کینه نه وي که نه ځکه ماشومان چې دی زړه کې کینه نه ساتي ښه دا راته ووایه چې پلار دې تاسو ته د میک اپ چې سامان راوړو که نه ورې به یې نه راوړلي او که نه مطلب که نه چا به کوژدنه وه چا به واده و هلته به تلئ که نه طبعا د میک اپ دپاره ځینې شیان به تاسو اخیستل اوس شته که نشته دی ولې نه به وي دې نه وروسته به استعمالوئ نه صحیح ښه حضرت عمر جانه تاسو چې زلمیان شئ ودونه خو به کوئ که نه ولې به یې نه ودونه که واده واده داسې په مړه خېټه وي ودونه پلار دې یو واده کړی دی نو ته پکې څنګه ودونه کوې سیده نو یو واده به کوې که نه یو واده به صحیح د 12 کاله 14 کاله خو د نجونو سره وګرځېدی که نه نو طبعا څه خو به دې انتخاب کړي که نه که ملګري څه خو به دي که نه نه هېڅوک هم نشته زه مړ یم ملګري بیا کوژده ورسره وکړه دا به ښه وي صحیح ده څنګه دې خوښه ده خوښه یې ده که نه ښه صحیح چې تاسو ته به راشو په اوس وخت کې تاسو دا وی چې مطلب دوی غزني عملیاتونه پاتې دي ولس نه یا حکومت نه تاسو مطلب غوښتنه یا پیشنهاد تاسو څه دی ورته دا چې تر اوسه پیشنهاد دا دی زمونږ که نه بس موږ چې زمونږ سره لږه مرسته وکړي خلک که نه دغه بعضې خبرې مې والله کې په خولې م راځي که دا خبرې داسې دغه راځي که نه بل رقم راځي چې لکه څوک چې سوال کوي که نه ما له والله کې دغه بعضې خبرې خو بس تاسو همدردي یو بل سره وکړو او چې همدردي وکړو یو بل سره که نه دا خبرې زما په خولې والله کې راځي چېرې ما سره څوک هغه وکړي یا دې را سره بل مونږ چې بس الله هم شته دی والله دې زمونږ پوښتنه وکړي او خدای دې زموږ د مریضان په خیر روغ کړي خدای دې باید همکاري خلک وکړي تر خپله وسه پورې ځکه چې دوی په غیر عادي شکل باندې دي که نه ځکه دوی ناروغان دي داسې نه ده چې دوی مطلب اوس که دوی نجونې وي خو زه نجونې وي که اوس دوی مطلب هلکان خو زه هلکان خو مطلب ستونزه دلته او دا عملیات ته ضرورت لري اوس خو ټکنالوژي هم پرمختګ کړی طبعا چې دی دا شیان ترسره کېږي نو په دې باندې زیاتې پیسې راځي مصارف پرې راځي نو که چا زړه غواړي مرسته وکړي ورسره مرسته وکړي ځکه چې دوی هم انسانان دي ځوانان دي نه لري تر څو پورې چې دغه مشکل کې چې دوی ګیر دي الله پکې ترې خلاص کړي نو انشاءالله کتونکي چې دا ویډیو ګوري او څوک چې مطلب غواړي مرسته سره وکړي موږ خپله شمېره هم پکې ورکړو شمېره به هم پکې ورکړو څوک کوي مرسته نو هغه به یې دو خپل که نه ایمان او دین دی صحیح ده که نه ښه ته څنګه یې ځوانه ته ابوبکره ښوونځی دې مخکې لوستلو څوم صنف کې وې دریم کې وې او دا په څو صنف کې و دا په شپږم کې ګوره دا درنه مخکې دی که نه شپږم کې ته لایقه وې که دا لایقه دی زه تکړه وم ته تکړه وې ځان صفت دې ګوره خپله وګوره ځان صفت خلک څوک نه کوي که څنګه ده ځان صفت خلک خپله څوک نه کوي که نه بل څوک به ستا صفت وکړي تا تکړه و صنف کې تکړه و تا نه تکړه و ما نه نو تکړه په تا باندې شوي شو په تا باندې شوي شو
ها صحیح ښوونځي له خو به تلئ مدرسې له تلئ که نه مدرسې 3 سپارې د ترجمې سره مې یاد کړې ښه ډېر ښه ماشاءالله ماشاءالله او اوس په نجونو کې ستاسو نږدې ملګري چې ده که نه اوس هم ورسره ګرځېږي که نه ګرځېږي نه نه ګرځېږي نه خدای پاماني ورسره وکړه اوس مجبور چې په هلکانو کې ځان ته بس نوي نوي ملګري پیدا کړه دا ګورې کلیوال اکثره د ماشومان ناست دي دوی کې تاسو ملګري اوس پیدا شوي که نه ډېر دي په 3 ورځو کې باید دومره ملګري پیدا کړه ښه ماشاءالله ماشاءالله نو دغه بل ځوان هم را سره څنګ کې ناست دی عبدالرحمن صاحب دا چې تاسو مخکې هم دغه جنسیت بدل و اوس تاسو د ورونو جنسیت ماشاءالله نارینتوب ته لاړ آیا تاسو خوشحاله یې که نه او من خوشحاله یم څومره خوشحاله یې ولې خوشحاله یې به ته دې باندې خوشحاله چې دا ونه جنکۍ وي بس بیا راته خدای پاک هلکان کړي په دې خوشحاله یو الله پاک په صورت یې روغ پیدا کړي بالکل او نجونې هم د الله پاک رحمت وي او نارینه خو به د کورنۍ قوت وي که نه په اصطلاح باندې تاسو خپله څه احساس کوئ مخکینی ژوند خو که اوسنی ښه دی مخکینی ژوند نه اوسنی ژوند ښه دی چې نه آزاد ژوند دی خو دې نه چې هغه په کور کې به بس خواران نشي وتلی خو ګوره زه تاته یو خبر وکړم مخکې به دې په کور کې کار که نه یا به دې کاسې مینځلې یا پر به ځای جارو کوو څه شو که نه اوس ګوره دکانۍ کارونه دي او مطلب ځای به خشاوه کیسې ده که نه دا ګوره سخت دي او سخت دي سخت دي بس زم بازار نه زم خپل سودا راوړم بعد نه مې پلار سره چاپیرم کار ژوند وسره کوم که نه یعنې مطلب دا چې الله پاک انسانان که نارینه پیدا کړي او که زنانه پیدا کړي دواړو ته خپله خوشحالي او خپل ژوند وربخلی دی که نه او دا چې یعنې مطلب په هر حالات باندې شکر کول پکار دی بغیر له کفر څخه که نه تا ښوونځی ونه لوسته ما ولا چې مخکې اتمه پورې مکتب ویلی خو اوس مدرسه کې مدرسه م رسمي شوې ده بس او اوس هم سبق م یم بس کورس م یم صحیح ډېر ښه ډېر ښه هغه د پخوا وختونو چې تاسو به ځینې د لوبو شیان و ځینې لباسونه و هغه شیان اوس د یادګار په حیث باندې ساتلي که نه ایسته کړي دي ولا ایسته کړي م دي ایسته یې غورځولي دي که نه پخواني ملګرو سره مخ کېږي که نه مخ کېږي ولا بس اوس هم بعض وخت سره د مخامخ غږ را باندې کوي خو زه سره خپل ځان ډېر نه ودرېږم ځکه تاله به خپله ځان بد په دې ښکاري چې زه اوس نارینه یم او پښتنو کې خو بیا دا کیسه نشته چې مطلب پردیو زنانه سره سړی ودرېږي که نه نو بالکل زه الله دې لره عمر جانه ستاسو د کیسې دي دا راته ووایه چې ستا اوس څه احساس دی څومره خوشحاله یې بس ډېر بېخده خوشحاله پلارجان له به دوی وایم که نه چې تاسو چکر ته چېرته بوځي کوم ځای ته به ځئ بس چې هر ځای له دي موږ به ورسره ځو که نه چې هر ځای ته یې بوتلی چې هر ځای سپین غر ته هم بونه ځي بس چې هر ځای له د دې خوښوي که نه سړي ډېر ښه مزل خو کولی شي که نه غزل خټېټ مزل ما ته منډه وهو د خپرونې نه وروسته یوه منډه په دې کوڅه کې اوسېده خوښه یې ده بالکل او ښځه خیر که ما سره منډه نه وهي مشکل نشته دی بل ابوبکر سره به منډه وهي صحیح ده که نه او مخکې جنګونه منګونه سره کول که نه جنګونه خو به نه کول نه پلارجان خو یو څه وایي داسې ورانو سره چې د دې به یو خبره دی او بل نه تېروي که نه اوس هم داسې دي که نه نه اوس خو شوي اوس خو شوي او دې نه مخکې دا داسې دو سره به زما روزانه جنګ چې تاسو ولې دی او بل خبره نه تېروئ بس یو ولې دا شی راواله په خپله یې راواله که نه څه به راوالي بس په دې به د دو ډزو غپو که نه ویښتان مو مخکې غټ و کله م کم کړی ویښتان بس اوس یې راتلو په کوم ورځ باندې په دې کم کړل خطرناکه سټایل دې پکې نه دی وهلی ولې نه اما غټ ویښتان صحیح نه وه نه بس هغه هم خو دا صحیح مړه به غټ ویښتان به صحیح وه ځکه چې یخنۍ نه پکې که نه یخنۍ کې به غوږونه باندې ګرم څنګه دې خوښه ده بس ښه مې خوښه ده صحیح ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور دې ودان او راتلونکي وخت کې به انشاءالله ښوونځی خو به هم لولئ که نه او الله دې تاسو ته بریا درکړي څنګه پوهنتونه بیا وایي که نه ولې به یې نه وي وایي چې ډاکټري به وایي ژورنالیستي به وایي انجینري به وایي چې به وایي بس چې خدای کوم وس کې وکړو بس همغه به وي که نه بس خوشبخته به په دې چې خدای پاک هلکان کړي ځکه د نجونو مکتبونه خاص نه بند دي صحیح ده که نه تاسو به انشاءالله خپل ارمان ته ورسېږئ وبه رسېږو صحیح راتلونکي دا اختر به هم راځي نو اختر کې به کمې جامې کوئ بس چې هره جوړه مو کړه تورې جامې سپینې جامې بس چې توره جوړه سپینه جوړه به کوو که نه د مخکینۍ د زنانو جامې خو رقم جامې دي چا مطلب دغه جامې د ښځو جامې خو په یو رنګ نه وي که نه رقم وي اوس د نارینهو چوکاټ ته به راشو په دې رنګونو کې ستاسو مطلب کوم زیات خوښېږي تور رنګ مې ډېر خوښېږي او ستا ابوبکر ما سپین ښه ډېر ښه او اوس د فلحال دپاره کومې لوبې خوښېږي کرکټ والیبال توشلې ګټل چې
کرکټ کرکټ ها صحیح کرکټ کې بالر یې کنه بیټسمن بالر دا څه وایي نو دا په 3 ورځو کې بیا بالینګ زده کو ها ها دا روزانه چا درکړی دا به د بل ورځ درکړی صحیح صحیح ډیر ښه او ستا زما بس هم دا کرکټ خوښي دي کرکټ خو خوښ دی بیټسمن بالر چی بیټسمن چی بیټسمن بیټسمن نه کنه بیټسمن یاره تاسو د چې دې سره دا دوه ځوانان دې سره آشنا نه ځکه چې بیټسمن ته بیټسمن وایي کنه طبعا چې سړی بار بار یو لوبه تر سره کوي اوس بار بار وګوري نو بیا هغه تصویر په ذهن کې کینی زه خوشاله اوسېږم کور ودان الله مو راتلونکي ژوند د خوشحالۍ نه نیکبختۍ څخه ډک کړه ځکه چې ژوند مختلف پړاوونه مختلف ډولونه لري او په دې کې به انشاءالله بری ته غواړو کاکا جان تاسو نه هم مننه الله دې ښاد او آباد لره دغه درې بچی کې د الله پاک د اسلام د خدمت لپاره د وطن د خدمت لپاره الله دې ته لوی کړي او کور ودان خوشاله اوسېږي چې موږ ته وخت راکړه کورم آباد الله دې تاسو سره ښه وکړي ستاسو د راتګ نه ډېره مننه الله مو لره ځوانانو انشاءالله چې ښار ته راتلی که نه جلال آباد ښار ته خو به راځئ که نه نو بیا به چکر راوایسئ ده که نه اوس نو مطلب دا ده چې د انجونو چوکاټ نه وتلي بس ښه داسې یوه میاشت دوه میاشت چکر یې ووهئ زړه ته چا خبره هوا ورکړي که نه خوښه مو ده که نه زه ډېره مننه کور مو ودان او تا نه هم مننه ځوانه څنګه خفه ناست یې خپه خو نه یم ما ډېر خفه یاره دا نه یم خپه ولې به خپه یم که نه زه ښه دی بس خوشحالي کوئ دا چې په ټولنه کې هر سړی اوسېږي نو ملګري دوستان لري که نه د زړه دوستان او ځینې بیا لږ لرې لري که نه ځینې خپلویانې ځینې اړیکې دا مهمې دي ځکه ژوند کې دا کیسې شته نو څنګه ته نو ګورې کوچنۍ راسره ناسته ده دا د دې دواړو بریتورو ځوانانو کوچنۍ خور ده دا چې مخکې دا خورکۍ د دوی دا دواړه مخکې د دوی په ډله کې ول مخکینی کورنۍ اړیکې اوسنۍ احساسات څه دي سلام ستړی مه شي کوچنۍ آفرین نوم دې څه دی نسرینه او نسرینه څنګه ګلې ښه نو ورو په ورو چې د کیمرې هغه تختې لاندې خطا نه شي ګوره نه چې بې ژوبله نه شي نسرینې دا راته ووایه که نه چې دې مخکې نوم څه و مروه او مروه اوس یې نوم چې دی عمر نه دا ابوبکر دی ګوره غلطه شوې ابوبکر هو که نه تا نه اوس غلط شوي دي او بل څه نومېږي مروه ته مروه نوم دی وسیم مخکینی نوم مروه و اوس وسیم دی ها وسیم نه وسیم به نه یې ګوره حضرت عمر به عمر دی نو دې ګولې ته چې د نوم په دې ځکه دا 3 ورځې کېږي یو نوم ورباندې ښودل شوی دی طبعا نو ته نه غلطي که نه او پخواني نومونه خصوصي په هغه ورته زده دي څنګه دوی بس خفه نه یې ولې دا ګوره هر سړی بس خپل ملګري دوست پس خفه کېږي که نه دا چې دوی جنست څخه دوی اوښتي دي نارینهو ته نو نسرینه پسې خفه ده ته هم پسې خفه یې نه څنګه خفه یې ورپسې خوشحاله نه ګوره خفه به یې نسرینې نه خفه ده ګوره ابوبکر دا ځکه خفه ده چې ما ابوبکر سره مخکې به سره لوبې کول اوس به لوبې څوک راسره کوي همداسې ده که نه تا سره به ده زیاتې لوبې کولې که هغه بله عمر دواړو یعنې مطلب دا دی چې اوس پسې ته خفه یې چې ولا دوی نارینه شو بس ځان نه پاتې شوم زه خیر دی پروا نه کوي صحیح ده که نه ورونه یې دي او انشاءالله بس ژوند به سره ښه تېروي سمه ده هو که نه مخکې به ښوونځي هم سره یو ځای تللی اوس به بېله بېل ځې پوه شې خاوندارانو ښوونځي له ځې ته بندرانو ښوونځي د نجونو ښوونځي ته ځې پوه شوې بله کومه خورکۍ دې شته وړوکې بس همدا یو دانه ته یې دا د الله پاک اجر درکړي موږ به څه په دې کې وایو زه خوشحاله اوسېږي مننه کوم پیغام خو نه لري هېوادوالو ته نه لري چای نه څښې لږ یې وڅښه
قدرمند خوږو درنو لیدونکو دا چې سوشل میډیا کې هم تاسو نه ویډیوګانې تصویرونه وکتل رودات ولسوالۍ او بالخصوص بیا چغري سیمې ته موږ راغلو او دلته نو چې دغه درې ځوانان مې ترڅنګ ناست دا خو تقریبا 2019 کال کې د جنسیت بدل شوی او نارینه ته د عملیات په واسطه باندې او دغه 2 ځوانان تقریبا 3 ورځې مخکې د دوی جنسیت د زنانو څخه نارینه ته اوخته دی پلار هم خوشاله دی کورنۍ هم خوشاله ده نو خبرونه موږ ورسره وکړه ټوکې ټکالې هم ورسره موږ وکړې ګپ شپ ورسره ولګو او پسې ونه اوسېږي نو لیدونکو خبرونه پای ته رسېږي تر بیا سراج الدین پژواک او د کیمرې برخه کې همت الله مومن صاحب ستاسو ملتیا کوو ښې چارې ښه وخت د الله په امان